شنې منظرې، طبیعي ښکلاګانې او د پاکو اوبو روانې شرشرې. دا د کونړ شیګل ولسوالۍ لچې نومي سیمه ده، هلته چې په تیرو 2 لسیزو کې یې خلکو ګڼې ستونزې ګاللي. د دغه ولسوالۍ له دنګو غرونو راکوزو شوو اوبو به د سیلابي خوړ هغې غاړې اوسېدونکو سفر له دقیقو ان تر ساعتونو رسوه. تازه په دغه سیمه کې د ټولګټو وزارت له لوري د 14 مترو په اوږدوالي یو استحکامي پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې پر مټ به یې د دغه کلي زرګونه اوسېدونکي له ستونزو خلاص شي. دا تقریبا 3 میلیونه افغانۍ باندې د دې چارې بشپړې شولې او نور خدمات په خپل ریاست او وزارت طرف نه په خپل تر سره شوی دی او د رئیس الوزراء صاحب حفظه الله د طرف نه فوق العاده منظوري شوی او د فوید عامې وزارت او اړوند ریاست د دې تخنیکي چارې هغه سمبال کړي او سرته رسېدلي دي. د پرانستي په مراسمو کې چې د افغانستان د کور او ښار جوړونې سرپرست وزیر هم پکې ګډون کړی و، ولسونو ته د نور خدمت کولو ډاډ ورکړ. موږ غواړو د خپل وس او توان په اندازه باندې د عمران او آبادۍ په بخش کې خپله بودیجه مصرف کړو او ټولو هیوادوالو ته د توان په اندازه باندې سهولت ورکړو. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هیوادوال د ډېرو ښه پروژو د افتتاح شاهدان واوسیږي. ورته مهال ځایي اوسېدونکي د پله له جوړېدو خوښ دي، وایي شته ستونزې یې پرې راکمېدلی شي. د دوی په خبره ډېر کله به یې له زده کوونکو زده کړې او له دوی د کلیوالو د غمخادۍ مراسم هم پاتې وو. که موږ تاسو ته ووایو چې دې پله په وجه باندې زموږ زنانه دې غاړه پاتې شوي دي، هغه غاړه مور مړه ده، هغه غاړه پلار مړ دی، خو هغه دې غاړه د خول د وجې پاتې شوې ده او راغلې نه ده او دیدن یې نه کړی. دا دونه مشکلات په موږ تېر شوي دي او دا غټ غټ پلونه به راوړل او خول به راوړلو. دې پل دونه اسانتیا موږ ته پیدا کړه چې زموږ کور راکور دا ټول خلک دوا کوي. زده کوونکو په خپل وخت باندې مکتب ته نشو رسېدلی، رسیدګي نشوه کولی مکتب ته. همدارنګه ډېرې ستونزې هغه چې سیلابونو په وخت کې تر دې حالات داسې راغلي دي چې دلته جنازه د ولسونو د رسیدګي نه ده کړې. د یادونې ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو تیرو څو کلونو کې دا کونړ کې 4م اساسي پل دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي، خو لا هم ډېرو سیمو کې اړتیا شته تر څو دا ډول پروژې پکې پلي شي.